السلام علیکم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې د روژې مبارکې میاشت خو تاسو ته پته ده چې بس یو څو ورځې دې پکې راغله. نو د دې لپاره یو داسې اپلیکیشن در پېژنم چې د دې اپلیکیشن په تھرو به تاسو د روژې بندولو د روژې ماتولو کم ټایم چې وي دا به هم تاسو ته په دې اپ کې وي، تاسو سره په موبایل کې وي. په ډېرې اسانۍ سره به تاسو هغه وخت چې کم د معلومه شئ چې په کم ټایم روژه ماتېږي او په کم ټایم بندېږي. ورسره دوستانو په دې کې به یو څه نه څه دعاګانې هم وي، نور کوم اپشن دي، دا ټوله زه تاسو ته در زده کوم. نو انشاءالله دغه ورځو کې به زه تاسو ته داسې معلومات درکم چې د روژې میاشتې ریلیټډ کم اپ وي، کم معلومات وي. په دې پیج باندې به زه تاسو ته انشاءالله نور هم ښایسته معلومات راوړم. نو اوس همدا طریقه دا اپ در پېژنم چې دا اپ تاسو ته کم کارونه کوي. ویډیو تاسو ته راهره وګورئ دوستانو. انشاءالله ډېر ښایسته اپ چې کم دی شته چې موږ تاسو ته د هغې کې ډېرې ښایسته دعاګانې وي. نو موږ تاسو ته نوي یاد هغې سره موږ ته لیکلې هم وي، که موږ یې نشو پړوه موږ ته به وایي په وایس باندې. نو ډېرې ښایسته اپ شته چې زموږ تاسو ډېر په کار راځي. نو د ویډیو هم تاسو مخکې د ثواب په نیت شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته دا ویډیو ورسیږي. نو په دې اپ کې زه تاسو ته اوس ډېر خوندور اپ درښیم. ورځو همدې اپ ته چې دا څنګه کار کوي. همدغه شان نورو ښایسته معلوماتو لپاره زموږ فیسبوک پاڼه در سره فالو کړئ. که چېرته زموږ پاڼه مو فالو کړې وي نو د بیل ایکن باندې کلیک وکړئ، دا په دې آل باندې کلیک کړئ. ها دوستانو، د دې اپ څخه دی دا اپ تاسو ته په ډېرې اسانۍ سره ستاسو د روژې ماتولو، د روژې نیولو، کم ټایم نه چې روژه بندېږي، کم ټایم چې روژه تاسو ماتولو ټایم شي هغه ټایم درښیي. دا په دې کې دعاګانې هم شته. نور اپ هم ډېر ښایسته اپ دی، هغه ویډیوانې زه تاسو ته روانو ورځو کې اپلوډ کوم، خو د دې اپ کار درښیم. ګورئ دا اپ چې کم دی دا تاسو د هر ځای څخه ډاونلوډ کولی شئ، خو د دې لینک به تاسو ته په ورني کمنټ کې ملاو شي. دا اپ تاسو ډاونلوډ کړئ، بیا یې تاسو دوستانو آن کړئ. ګورئ د اپ باندې چې تاسو کلیک وکړئ په دې طریقې سره راځي. دلته کې به دوستانو تاسو ته دوه اپشن درکوي، اټومیټیک، مینول. اټومیټیک سره دا کېږي چې دا ډایرکټ اټومیټیک په خپله ستاسو لوکیشن هر ځای راوالي، بیا ستاسو د علاقې ستاسو د ځای مطابق تاسو ته ټایم دلته کې درښیي. نو ګورئ دا دی، دلته کې موږ په دې اپشن باندې کلیک کوو. په دې اولني اپشن باندې کلیک وکړئ، بیا په دې طریقې سره یو سره لوډینګ کړئ، انتظار ورته وکړئ دوستانو. نو دلته کې به ستاسو ټول لوکیشن هر څه راوالي. ګورئ دلته کې په دې طریقې سره راځي. بیا دلته کې تاسو په دې اپشن باندې کلیک وکړئ، دلته کې بیا په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس دوستانو دلته کې تاسو ته ښکاري تاسو ته د فجر د مطلب څومره ټایم چې دی، لکه ماسخوتن شو، ماښام شو، مازدیګر شو، دغه شان دوستانو د سحر، نو ماسپښین، دا ټول ټایمونه هم تاسو ته درښیي. ورسره دوستانو دلته کې د روژې بندولو ټایم، د روژې او د روژې بندولو او د روژې ماتولو ټایم هم تاسو ته دلته کې لیکلی وي. د هرې ورځې سره دا خپله چینج کېږي. نو صرف دا اپ چې تاسو آن کوئ تاسو ته به په دې اپ کې هغه ټایم ښکاري. روژه مبارکه خو دا د یو څو ورځې دې پکې راغلل، نو دې اپ ته ستاسو ډېر زیات ضرورت دی. په دې طریقې سره تاسو د دې اپ په تھرو کم ټایم چې وي هغه چې کولی شئ. تاسو ته به هلته کې لیکئ هم چې لکه اوس دلته کې 24 د شعبان دی، شعبان میاشتو. نو اوس چې کوم د رمضان میاشت ته یو 6 ورځې پاتې دي پکې. دلته کې تاسو ته د بل ډیټ تاریخ چې کوم دی دا هم درښیي چې 26 مارچ 2022. اوس ورځو ګورئ دوستانو، که موږ په درو کیلو باندې کلیک وکړو دلته کې هغه چې کوم دی دا ډیټ دا هم تاسو کتلی شئ. ورسره دوستانو دلته کې تاسو ته دعا اپشن درکوي، دعاګانې هم پکې شته، دا تاسو د دې څخه پلی کوه هم شئ. ورسره دوستانو که چېرته تاسو ته دې کې داسې ایډ راځي نو دا کلوز کوئ. اوس دلته کې دوستانو نن مې کم دی الله تعالی نومونه چې دی هغه هم پکې شته. بله دوستانو که چېرته دې کې تاسو نه څه سیټینګ کې یا لوکیشن کې څه مسله راشي دا تاسو له دې څخه سموئ. ګورئ په درو ټکو باندې هوم ته لاړ شئ، بیا دلته کې سیټینګ اپشن درکوي. د دې ځای باندې چې کلیک وکړئ نو دلته کې تاسو چې کوم دوستانو ګورئ چینج سیټي. کله چې ستاسو لوکیشن چینج سیټي باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته لوکیشن درښیي چې ستاسو د دې ځای مطلب دا سیټي دو د هغه بازار د هغه ځای مطابق تاسو ته دا چې کوم دی هغه ټایم درښیي. نو بیا هم که چېرته تاسو چینج کول پکې غواړئ په چینج سیټي باندې کلیک وکړئ، نو بیا تاسو په هغه کې د بازار د لوکیشن چې کوم چینج کول غواړئ هغه کولی شئ. نو دوستانو د ویډیو د ثواب په نیت ملګرو سره ضرور شیر کړئ تر څو دا اپ هم د دې په کار راشي. نو که د ویډیو مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. همدغه شان نورو معلوماتو لپاره موږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو د لیلا په امان.